د پاکستان او چین مضبوطه دوستي او ملګرتیا. په لاوی هایډرو پاور پراجیکټ د چینی انجینرانو مسلې حل. کار دوباره شروع کړی شو. چترال کې په 1.9 میگاواټ منصوبه د 13 میاشتو نه کار بند و. د مالی پیکیج اعلان. د کوزدیر 40.8 میگاواټ کوټو هایډرو پاور پراجیکټ هم آخری مرحله کې داخل. د توانایي منصوبو کې به ځنډ ونزغملی شي. د برېښنا او توانایي د سیکټري نثار احمد خان او د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن د چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان د پراجیکټ د سایټس هنګامي دوره. تفصیلات. د خیبر پښتونخوا حکومت د پاک چین دوسته خیال ساتلی دی او چترال کې په لاوی هایډرو پاور پراجیکټ یې دوباره کار شروع کړی دی. په 1.9 میگاواټ دغه منصوبه د امنیتي او مالی ستونزو په وجه د 9 میاشتو راسې کار بند و. صوبایي حکومت د منصوبو د زر ترسره کولو په خاطر د چینی انجینرانو ټیکدار او کنسلټنټ د پاره د نظرثانی شوی مالی پیکیج اعلان هم کړی دی او د سکیورټي مسلې هم هواري کړی دي. بلخوا کوزدیر کې 40.8 میگاواټ کوټو منصوبه هم د مکمل کېدو په آخري مرحله کې ده. دغه منصوبې نه به چې کومه ارزانه بجلی پیدا کیږي د هغې نه به صوبې ته د کال 2 ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کیږي او د روزګار نوې موقع به ورسره هم پیدا شي. دا خبرې د توانو برقیاتو سیکټري ښاغلي نثار احمد خان او د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر نعیم خان د اوبو د بجلی د منصوبو د سایټونو د هنګامي دورې په وخت کړي دي. دواړو مشرانو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ښاغلي محمود خان په هدایت چترال ضلع کې د پیډو لخوا جاری د لاوی هایډرو پاور پراجیکټ، شیشي پاور پراجیکټ او کوزدیر کې د کوټو هایډرو پاور پراجیکټ د سایټ دوره وکړه. چرته چې په منصوبو د کار د رفتار جایزه اخیستو سره د بیلابیلو برخو جوړه کره کتنه وکړه. په دې موقع د کوټو هایډرو پاور پراجیکټ ډایریکټر انجینیر سلطان روم او ډیپټي ډایریکټر انجینیر مقیم الدین په منصوبه په پیشرفت او پرمختګ معلومات ورکړل او وی چې د امنیت په وجه د چینی انجینرانو د ډلې ګڼو کسانو په منصوبه کار پریخي او واپس تللی وو، خو ولې اوس د امنیتي صورتحال ښه کېدو سره واپس راغلل او بیا یې تیز رفتار سره کار شروع کړی دی. دوی په ډاګه کړه چې مشینري هم راوړلې شوې ده او منصوبه د ترسره کېدو په آخري مرحلو کې داخله شوې ده. د توانایي او برېښنا سیکټري نثار احمد خان په چترال کې د لاوی هایډرو پاور پراجیکټ د سایټ معاینه کولو سره وې
چې د منصوبې ټیکدار، کنسلټنټ او عمله دې د 100 میاشتو نیمګړی کار پوره کړي او د منصوبې زر تر زره ترسره کېدل دې یقیني کړي. صوبایي حکومت چینی انجینرانو ته ورپېښې امنیتي او مالي معاملې هواري کړي دي او اوس د هر قسم د ځنډ بهانه به د زغم نه بهر وي. د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ ارګنایزیشن پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان وویل چې صوبایي حکومت د پیکیج نه ګټې پورته کولو سره اوس د چترال د لاوي هایډرو پاور پراجیکټ زر تر زره سر ته رسیدل د ټولو په ګټه دي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.